مازیګر مه ګوره ما ګوره، مازیګر مه ګوره ما ګوره، مازیګر تل وي زه به کله کله یمه. ګل مې په خدای قدر ساتېږي، هغه خدایواله خو د غاده د مانځنو موږ یې ځان سره سات سبیل کړو. د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي، له ډاره سړی څه ووایي. څه ووایي. زمونږ بنډار تر نیمو شپو دی، چاته چې مور نارې وهي هلک دی. زما زکام زکام جانانا کفکول درته کیدم ودې خوړما. مازیګر مه ګوره ما ګوره، مازیګر مه ګوره ما ګوره، مازیګر تل وي زه به کله کله یمه. زموږ ناسته تر نیمو شپو ده، زمونږ ناسته تر نیمو شپو ده، چاته چې مور نارې وهي هغه دې ځینه سلامونه. زمونږ بنډار تر نیمو شپو دی، چاته چې مور نارې وهي هلک دی. مینوالو سلامونه. لالاخیل کې دغه یو خوی دی ښه چې تر ډېره کله هم چې تاسې ګورئ دی به خوشحاله وي او دی نو حتمن ته څه وایې تا پسې به ضرور یو خبره درته هدف یې دا وي چې انډیوالان ملګري دوستان خوشحاله وساتي. مینوالو ښایسته موسم دی، مازدیګر قضا کېږي، ماښام داخل دی او لالاخیل موږ ته په لاس راغلی دی. ورسره په څنګ کې تاسې چې مخامخ ګورئ زموږ یار هم ناست دی، نو کله کله دی هم بس دغسې کارونه کوي، د ملګري سره یو ځای کوي. لالاخیل یې دلته چې ننګرهار راغوښتی دلته راغلی، ما پسې زنګ راووایي داسې یو څوک راغلی دی چې په خوله باندې بس بل څه نه وایي او ستا نوم اخلي. نو ما ویل همدغه وخت یې زه هم راغلی یم، نو ده سره به یو ناڅاپي عثماني صاحب کوم سړي وي چاته ویلي وي که نه چې څومره درباندې ګران یم، ویل لکه د سهار چای. ما ویل ته خو سهار چای نه څښې که نه، دا پسې شاه چې دی بیا مېلمه له توغندی چې کله مېلمه ووځي بیا ورپسې دا خبرې کوي. خو خیر موږ به ترې وتلي یو لالاخیله صحیح ده. مېلمه بیا مېلمه کوم وخت کې ښه لګېږي؟ یاره هغه چا اوخلی ویلي چې دغه دی که نه خټې ښه دي، ویل لوړه ښه ده که زوړه ویل درې واړه دې ورک شي. هغه ورته ویل بادریم چې ویل خټې دې پکې دي که نه. وایي د مېلمه بد راځي او د کوربه دواړه او بیا داسې مېلمه چې یو ناست یو بل پرې راننوځي هغه به بیخي بل چې ښه موږ نو مېلمانه نه یو، ټول ملګري یو، مینوالو او ملکزي په دفتر کې ناست یو. نو د لالاخیل نه به طنزیه شعرونه ورو، ټوکې ټکالې به ورته ورو، ملکزی به راته شعرونه وایي. مینوال پسې خوشحاله اول شعر وایي، طنزیه شعر وایي. او یو بله مسله رښتیا همدا اوس مې چا سره خبرې کولې، وایي چمنګل خبره ډېره زیاته یادوله. چمنګل پېښې به مو ورته وکړي چمنګل مې په خدای قدر ساتېږي، هغه خدایواله خو د غاده د مانځنو موږ یې ځان سره سات سبیل کړو. دغه دې څنګه کړله؟ د سخر نه ډېر په عذاب واده شوه که واده نه شوه هغه نه که نه ونه شوه، د پلار په کور همداسې زره چپه ده پاتې شوله، په خدای باور وکړه. نو اوس د پلان ورته څه دی؟ نو بس اوس خو داسې دی چې په ما هم عمر تېر دی او په هغې باندې هم عمر تېر دی که نه. نو ما دې سخر ته ویلې ما دې داسې کار وکړه چې تا ته میکپونه ورته وکړه که چېرته راسیده شي خو سمه ده، ګنې زما ته توبه ده ازبدای خدا. مینوالو چمنګل یې بیا تازه کوه، دا کوشش کوي چمنګل بیا څه پلان لري؟ چمنګل لپاره بیا کوم پلان نه لري لالاخیل صاحب چې د کوم ټلویزیون یا راډیو نه؟ مینوال لالاخیل یوازې نه چې په ټلویزیونونو باندې، په راډیوګانو باندې، په سوشل میډیا باندې، او په خاص ډول په راډیو کې دا د ماشومتوبه نیولی تر سپینګرتوب پورې څه رقم غږ چې وغواړې دی تمثیل کولی شي. کله کله د ښځو اوازونه مو باسي، هغه هم چې خوښه شي. نو که څنګه همداسې ده که نه؟ نو صحیح ده، خو ښځو کې زړې ښځې ګورې ځوانان هو ملکزی د ده هدف یوازې دا وي ښه چې دا د خپل فرهنګ او کلتور ژوندی کوي. کله کله چې دی مقصد کم داستان وي یا کم شعر وي یا کم فرهنګي مسایل ترسره کوي، د هدف دا وي چې هغه زموږ هغه پخواني هغه لرغوني یا تاریخي دغه بېرته را ژوندی کړي، کیسې را ژوندی کړي او مینوالو خپل ملګرو هېوادوالو ته دغه کړي. د هدف یوازې دا وي، دا نه وي. او هدف یې دا وي چې خلک هم خوشحاله وساتي. بس دا ده چې د خلکو ته خوښي ورکول، دا ستر هدف زما هم دغه دی چې زه خلکو ته خوښي ورکړم. ډېر داسې دي چې ژړا خو هر څوک ورکولی شي، ډېر ورکړه ورته، ډېر په دې میدان کې نومونه یې ووتل چې مثلا پلانکي دومره خلک ژړولي، پلانکي دومره، خو موږ وایو چې خلکو ته یو خوله خندا ورکړو. کابل ته دې څنګه راپېښه وکړه؟ نو د دې په اړه د اصل خبر ونشي کابل ته څنګه راغلی؟ نو خامخا یاران به هم ګورو، کارونه به هم کوو سره او بچو ته به سیروړه هم ګټو. بالکل دا خو ضرور خبره ده. په دې خاطر باندې راوتلي چې یو څه وکړو له خیره سره. ښه بېرته ته راګرځم. دې مخکې د توغندي خبره وکړله. اصلا لالاخیل صاحب اوس وړي کې ژمي دلته بیا کابل کې مېلمه توغندی نه وي،
اوړي کې بیا ننګرهار کې توغندي ځکه هلته برکونه خو هلته داسې دي ګډ وډ دي که نه ګرمي نو اوړي کې چې دی ننګرهار کې توغندي ژمي نه کې موږ ولا ننګرهار کې پلی و بټ ویو ځکه ګرمي شي که نه او بیا برکونه هم نه وي یا دغې که برکونه نه مشکل یا ولا دومره غټ غټ ماشي جلال آباد کې څلور درته یو ځای شي پورته خېږي ډایرکټ دي جګې ځان سره نو ته لکه د همدې خاطر کابل ته راتښتېدلی د ماشو دغه نه وجې نو ګورو نه ماشي خو هلته شته د کابل شپه خو م لا لیدلې نه ده وبه ګورو که نه انشاءالله ښه راځه ښایسته شپې دي عوام ښه را زمونږ یو ملګری هغه به کیسه کوله که نه وایي دا پېښوریان چې دي وایي هغوی چې دا یو بل ملګري سره مخامخ شي ورته وایي چې جي تاسو څنګه یې روټۍ م خوړلې او ورته وایي نه نه م ده خوړلې یار ګپ مه لګوه که نه مه لګوه ګپه تا به خوړلي ګوره موږ سره ګپ مه لګوه وایي د کابلیانو ته چې وي نو کابلیان چې سره مخ شي بعد از چش کجا میبینیم بخیر نه لکه غرمې وخت به دا ورته بعد از چش کجا میبینیم بخیر نو ظالم بچی خو کور ته او ننګرهار خلک چې دي که نه نو دا کابلي ملګري دي نه خبر کېږي خیر دا خاص هغه ټوک ټکال د خاطره وایي ننګرهار خلک ورپسې همسې د ختي چې دغه دی نه چای بس کې که نه چای بس کې ډوډۍ به خوري که نه وایي د خدای مسلمانه خو چې لیس کې پرېږدی جیز که نه وایي داسې یو ځای دی که نه داسې دا عمومي روډ دی پوه شولې وایي هلته چا ورته ویل چې یار څنګه چل دی والله وایي مېلمانو نه ډېر تنګ شو نو هر څه څنګه مېلمانو وی خو بس په دې تورخم لاره باندې ځي ویل بیا مونږ ته راګوري مینوالو لالا خیل نو د ټوکو دومره ټوکې لري چې بیخي هغه په شمشاد کې به کله کله هغه جوړ په خیر خپرونه هغه ملګرو به پهلوان د خدای وبخي نو هغوی ته به ویل دا شونډابیز نو لالا خیل هغه ټیلر دی د هغه نه ډک دی او د ټوکو نه نو کله کله موږ هم خوشحالېږو چې لالا خیل صاحب سره یو ځای کېږو ډېر بعد د وخت نه سره یو ځای شوي ښه ملک ځین یو شعر اورو او بیا به نو تا ته راځو مهرباني بیتونه داسې دي لالا خیل صاحب عثماني صاحب چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي له ډاره سړی څه وایي څه وایي ډار خلک تا ته مې پټه خوله کتل او ما به دا ویل چې تا ته مې پټه خوله کتل او ما به دا ویل چې ستا په ښایست کې به نو یاره سړی څه وایي دا خو یو ته وي چې په روغ زړه او دماغ ګرځېدې ته هم مین شولې قراره سړی څه وایي ښه ودرېږم روان شمه که ځم څنګه دې خوښه ده ښه ودرېږم روان شمه که ځم څنګه دې خوښه ده بیا ګوره ونه وایې چې درځم څنګه دې خوښه ده ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړنو ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړنو زه پرې خپل ورغوي ګل کوم څنګه دې خوښه ده او ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې کله چې زه سترګې توروم څنګه دې خوښه ده لالا خیله څنګه دې خوښه ده ټوکه کوي ورته ملګرو ته دې مینهوالو ته دې ستا لیدونکو ته که شعر ورته وایي خو شعر به هم طنزیه وایي داسې وکړو یو څو ټپې به ووایي ډېر به هم ښه شي بس ترنم یاره نو زما زکام زکام جانانا کف کول درته کېدم ودې خوړما ستا د دې مړو سترګو نظر شم وای وای لکه وزه چې په کړکۍ کې وګوري نه ما ویل سلام به ورته وکړم وای وای چې لاس مې پورته کړه سایکل نه ولوېدم تم ته پې وایې نه بله د سایکلو باران د لس ورځې ورېږي وای وای نه مې ماشوم شته نه د خواښې کاره زه یو ټپه ستا دلته زه وایم ښه واته کاله مخکې ویلې وم د غره د سره مې راټوپ که خو بل به یې ته وایې نه هغه خو داسې ډېر شته دی د عشق دریاب کې چې ورګډ شوم وای وای خو به یخې بېرته تېروتې مینهوالو چمنګل هم ډېرې ښې ټپې کوي ستا فکر یې ما وویل که نه د ده کومه برخه باندې سړی خبرې وکړي یا په دې پوزه باندې وکړي لالا خیل مینهوالو که د شپې ورسره روڼې کړم یعنې مړېږي نه دی به لګوي تا ته به خوب درشي خو ده ته به خوب ورنشي دی به ستړی نه شي خو ته به ستړی یو مسله دا ده
بله مسله یې دا ده چې دی یو ښه شاعر هم دی یوازې دا نه چې طنزیه شعرونه وایي دا یعنې د ښه شاعر تر څنګ ښه نعتونه هم وایي او ښه ترنم هم کوي ښه تعویضونه هم کوي تعویضونه دا نه اوس بېله خبره دا یې اوس نوې راغله په تعویضونه دا په دې نه شروع کړې ده ولې تا له مې 2 دانې ونه کړه د څه دپاره څه دپاره هغه په راباندې وایم مینهوالو ته د یو چمنګل یو بل سین په چمنګل په اواز کې به یو دوه ټپې بیا وکړي نو چمنګل خو داسې یو صحنه وه چې پلار سره ناست دی ډوډۍ خوري نو ورته وایي پلاره مختانه یاده ته ماته دا ووایه که نه چې دا د چینجي خوند څنګه وي نو هغه ورته وایي ځواني مرګه نو زه چینجي خوند څنګه ما دا اوس د سلاته کې دانیا که یو ځل ورله پلار ویلي چې دغه دی لکه چې کوم کوچ چې راغلی پلار یې ورته ویلي چې دغه دی چمنګله نن راته چې ښه تریخ چې واچوه نو هغه خو مور نه وه که نه مور یې مړه وه بس چې راغلی و ما دغه وایي په دغه د مختانه داسې چای مې درله اچوه چې دغسې یې به دې وسېځي هغه یې څنګه ګوټ کړی و بېرته یې تو کړی و نو ورته یې دا ولې ما د خو تا ویل چې تریخ پکې واچوه نو به د 2-3 پلي مچک مې پکې در واچوه چې هم چې ډېر اچولی تریخ کېده چمنګل نه کوم سم کار شوی دی یعنې چمنګل ښه کار نه دی یو ځل یې ورله چا ویلي داسې یو ښه کار دغه یې ووایي چې ښه کار یې کړی په هغې کې د رباب د زده کولو صحنه څنګه ښه کار خو یو دا کړی و چې د روژې میاشتو موږ به دا داستان خپروو بالکل نو په هغې کې دا راغلی دی او ونې لاندې پروت دی او بل ملګری هم راغلی دی هغه هم پروت دی که نه دا وخت چې د مانځه شي دا پاڅېږي یا بل له وایي چې پاڅېږه وایي چې پرې خوب کوم ما دا نو دغه د وجه خو صرف دې دپاره نه چې سړی پکې ډوډۍ ونه خوري دې کې به عبادتونه کې په دې غیبت نه به پکې ځان ساتي نو دغه صحنه یې ډېره خلکو خوښه کړې وه بل لالاخیل صاحب یو خبره دا چې چمنګل داستان خو ته د مختلفو راډیوګانو نه شو یعنې ټلویزیونونه هم مینهوالو ته د هغوی پرده باندې خپور شو یعنې څومره باوري چې خلکو ته به څومره مثبت دغه صحیح د منفي به بعضې رول د منفي باندې هم لوبول د دې په خاطر باندې چې خلک هغه منفي برخه هېره کړي هغه له منځه ویسي په دې ټولنه کې مثبت به دې په خاطر خلکو ته وړاندې کول چې مثبت لاره غوره کړي یعنې ستا په نظر باندې څومره به په دې ټولنه کې مثبت بدلون راوستی یو ښکاره کیسه به یې درته وکړم مهرباني موږ په هغې کې دغه د خصوصا د زنانو کوم حقونه چې وو بغیر له دې چې د پروژوي بشر حقونه چې ورته هغه نه موږ خپل احساس له مخې ځینې موضوعات پر اخیستل چې په هغې کې یو د زنانو ته د زده کړې حق او د میراث حق ورکول یو کورنۍ وه په خوږیاڼو کې چې بیا هغوی ما سره مخ شو وویل چې یوازینۍ خبره دا وه چې داستان و وایي چې هغه کونډې ما ته ویل چې بچیا همدا داستان و چې ما د دې نه زده کړه کړو ما په لورګانو باندې تعلیم وکړو نو هغه لورګانې چې دي دواړه اوس یو په نرسنګ برخه کې کار کوي او بله په انستیزي کې کار کوي یعنې څومره مثبت دغه بل راتلونکي دپاره اوس خو بند دی د مینوال لپاره څه وړاندې کول لري پلان لري نو عثماني صاحب د اوسني وضعیت ته که سړی امکاناتو خبره ده امکاناتو خبره ده که اډ یو شي هم یو څه مصارف غواړي او که ویډیو شي نو خو بیا ډېر مصارف غواړي نو امکانات اوس فی الحال لپاره موږ سره هېڅ هم نشته دی ځکه حالات تاسو خپله ګورئ چې هر څه په ټپه باندې ولاړ دي که چېرته حالات ښه شي او یا داسې کمې کورنۍ رسنۍ وي یا کورني تجاران وي هغوی دې ته زړه ښه کړي نو دا تجاران ځکه یادوم چې بیا په دې کې د دوی اشتهارات ځي که نه نو که داسې څه امکانات موږ ته برابر شي نو زه بیا انشاءالله دوام ورکولی شم ورته ځکه 350 برخې ما لیکلې او هغه نشر شو او هغه خواته لا پاتې دی یعنې توان یې لري چې پرمختګ ورکړي او ویلې کړي سوجه ورته لري سوژه شته دی ځکه چمنګل واده نه دی شوی دغه واده مسله دی یاده کړه بس وکړې واده دی بیخي ډېر مینهوالو ښه په هغه وخت کې چې موږ هلته په راډیو کې یا دلته چې راغلو کم لیدونکي چې موږ سره پاتې وو هغوی به دا خبره کوله وایي موږ به زه تیاری نیولی چې نن دا خپل کارونه خلاص کړو او سبا ته د خیره د بسوګۍ واده دی وایي سبا به چې راغلو نو دی به ولاړ وایي هلته به چاله جومات جوړېږي جومات مسله به چې بیا دا خوښه جومات چې جوړ شي وایي زه سبا ته به د واده وکړو موږ به بیا په دې تمه وو چې دا جومات خو سبا جوړېږي بله به د خیر داسې و چې واده هم دې ځای پورې را رسولی و چې ګاڼه ویسي او ګاڼه خو سر ته وسپاري او سبا ته ناوې کور ته راولي دې ته خبره رسېدلې وه خو چې دا ګاڼه یې ویوړله نو ګاڼې پسې چې تللی موټر پرې ټکر شو یعنې دې ځای پورې خبره تللې وه خبره مې دغه ته را نږدې کړې وه چې بس واده بیا اوازه خوره شي چې چمنګل مړ دی دی نو هغه مړستونکي اچولې دغه کې هغه مردخانه چې ورته وي نو هغې کې چې اچولې دا بېرته په ژوندی شي که نه نو لکه دا خو یې همسې مړ د ژوندی ورېښتلی او بېهوشه یې ورېښتلی چې دا مړ شوی دی نو بیا هغه د اسپتال والات بیا منډې وایي که نه چې مړی را ژوندی شوی دی نو امکانات یې ډېر شته دی چې دا موږ وچلو په خیر په دې حال یو بله مسله چې تاسو خو په ټلویزیون کې مینهوال لرئ راډیو کې
په کوم برخه کې ډېر مینوال پیدا کړو د ټلویزیون دغه یې ښه وچلېده که د راډیو هغه راډیو ځکه راډیو کې داسې ده چې هر یو څوک چې کردار اوري هغې ځان ته خپل فکر کې یو قواره جوړه کړي چې دا چمنګل باید څنګه سړی وي. یعنې ما نه یو چا پوښتنه ما یو څوک را سره ناست و داستان خبر راله نو ما ورته ما ته څه فکر کوي چمنګل څه رقم سړی وي نو هغه ما ته ویل چې یو زیړه خولۍ وي په سر یې دی خپل فکر کې ځان سره تصویر جوړ کړی تور رنګ هلک وي بیا دې کې به یې سترګې تورې کړي که نه نری وچ کلک وي نو هغه ذهن کې دا شی جوړ کړی و. سخت بیا په کومه برخه کې اوس تاسو ته خو ډایرکټر هم وي ته لیکوال هم خپل ته ډېر کرکټرونه پکې تا خپل لوبول د راډیو دپاره ډېر سخت لیکلو دې ټیکس وړاندې کول او تولیدول که ټلویزیون کې نو تاسو د جوړېدو خبر وکړه چې کوم یو سخت دی او کوم یو اسانه دی. د اسانوالي په دغه باندې ویډیو اسانه ده ځکه مثلا زه پر ویډیو کې یو پڼ په شا کوم خو پڼ دې راواخله زه د خیره سره تصویر دی خلکو خو ته زه وړاندې کېږي په اډیو شکل زه دا خلکو ته څنګه وښیم چې ما سره واقعي پڼ پروت دی. یعنې دا ذهنیت ورکول لکه اوس ما په چمنګل داستان کې ما به د بوسو پڼډونه راوړل نو هغه به موږ داسې دغه به م کول لکه هماغه شان حرکات یا الله وای ملایدات اما دا که دا کانه وای وای نو دا ډېر زور غواړي ته اورېدونکی پوه کوې چې واقعیت دې پڼ په شا کړی دی. او په ویډیو کې چې دا ویډیو کې بیا فوکس ټول په لوکیشن او تصویر باندې دی نو هغه ویډیو تقریبا اسانه ده. مینوالو پای کې بیا د لالاخیل نه یو بل تمثیل اورو نو تمثیل زمونږ یو بل تمثیل و په هغې کې د خلیل بابا کردار به ما کوو او یو وخت کې مارتول بابا به مشهور و نو هغې کې دا مارتول که ماتول دواړه یو شی دی هماغه یو غرض لري. کوم شاګرد له چا ویلي چې ته صابون ولیکه که نه هغه په سین لیکلی و نو دې استاد ورته ویل چې دا خو په سواد لیکل کېږي ویل استاد په سین مې ولیکه زګ به نه کوي څه نو مارتول هماغه دی که مارتول دی که ماتول چې دی که نه هماغه درز یو شان ته دی نو مهرباني هغه یو سپین ږیری سړی او خصوصا پارشي کې به د هغه کار و مداخله به یې کوله نو یو وخت کې دا سړکونه به زموږ ستاسو جوړېده اکثره به نو دغه ته دوکاندار ته ودرېږي والکه دوکانداره تا سره واسلین شته نه مارتول بابا واسلینو باید څه کوې واسلین خو موږ سره نشته مړه په دې سړک باندې لږه چوم غریب چاودلی دی مالکه ځای چېرته را بند شي. ډېره مننه داخله په ډېرې بخښنې سره چې ستا وخت هم ضایع که او یو څو دقیقې د ملګرو مینهوالو څخه ولې ملګري او انډیوالان یې ټول خوشحاله وساتل موږ هم خوشحاله وساتلو نو انشاءالله که بیا وخت بیا به سره د خیره ستا په راتلونکو پروګرامونو باندې خبرې کوو ملګري له تا مننه. تاسو خو زما دغه واورېده طنزیه ټپې مې واورېده شیان مې واورېده که نه دا ټپې د بل چا به لیکلي ځکه ټپې خو لیکوال معلوم نه زه صرف یو 2 بیتونه 3 بیتونه یو شعر مو شعر ووایه همدغې ته راځم چې یو 2-3 بیتونه دي دا نورستان کې چې اور بل شوی دی دا اوسنی و بالکل نو دې دپاره مې لیکلي وو مهرباني نورستان لمبو کې اوس کونړ اخیستی اور دی نورستان لمبو کې اوس کونړ اخیستی اور دی سوځېدلی د طوطي او د بلبلې پکې کور دی او د رحمت باران هم نشته چې د اور سکروټې مړې کړي د رحمت باران هم نشته چې د اور سکروټې مړې کړي هم زما له مټو وتی د پخوا زمانې زور دی او بې له جنګه بې له مرګه مې وطن ته نور څه کړي څنګه بې له جنګه بې له مرګه مې وطن ته نور څه کړي پسمانده یم له دنیا له دنیا نه راته جوړ ځکه پیغور دی نو دا مې دغه ته لیکلي وو. ډېره مننه لاخله ډېره مننه بس مینوال او لیدونکي خوشحاله وساتل بیا چې د یو بل ملګري همدغسې بنډار کوونکي سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې ښې چارې.